السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده عربي زكريا أونلاين مركز تخراغلاس. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. ده عربي زكريا دريم كتاب أتم درس تخراغلاس بانا دريش بيتا. دريم كتاب بانا دريش بيتا خبل درس بيلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربي زدني علما. الحوار الثاني دوم محاورة. انظرن يا فتيات إلى هذه اللوحة الجميلة التي رسمتها حبيبة. ما رأيكن فيها؟ ما رأيكن فيها؟ انظرن يا فتيات. أقوري إنجنو. أقوري إنجنو. يا إنجنو أقوري إلى هذه اللوحة. دغ لوحيتا. دي لوحيتا. الجميلة دي خايفة لوحيتا التي رسمتها حبيبة. هغا لوحة چې هغه رسم کړې ده چا؟ حبيبي. حبيبة نوم ده. ما رأيكن فيها؟ ما رأيكن فيها؟ ستاسو څه نظر، څه رأی ده د دې لوحې په باره کې؟ ځواب کې ورته وایي انها رائعة. انها رائعة، دا ډیره ښایسته ده. انها رائعة، ډیره ښایسته ده، ښه ده. بیا وایي هل لديكن هوايات مثل حبيبة؟ هل لديكن هوايات مثل حبيبة؟ آیا تاسو هم داسې هوايه د خوښې کومه لوبه یا ساتیري لرئ د شی هم خوښیږي د حبیبي په شان، لکه هغه لوحه حبیبي چې رسم کړې ده یا جوړه کړې؟ تاسو ما څه کوم هوايه کوم د خوښې لوبه لرئ یا خوښوئ؟ ځواب نعم، هو أنا أحب التفصيل والخياطة. أنا أحب التفصيل والخياطة. هو زما تفصیل او خیاطي خوښیږي. تفصیل نه مراد چې ما ډیر وکړو، تفصیل خو بیان ته وایي، یو شی ډیر شرحه کول، خو دلته کیدای شي همدا مراد چې ما د شرحه د چې شي تفصیل هغه دا مراد ده، کیدای شي بل شي، خو بل شي مې قاموس کې ډیر وکړو، بل شي دې معنا نه ورکوي. تفصیل شرحه بیان ته وایي. والخیاطه او خیاطي دا مې خوښیږي. بیا استاد پوښتنه کوي استاذه هل تحب إحداكن تنسيق الزهور؟ هل تحب إحداكن تنسيق الزهور؟ آیا تاسو کې څوک د ګل رسم کول پوهیږي یا پوهیږي نه خوښوي؟ آیا تاسو کې څوک د ګل رسمول خوښوي؟ جواب نعم أنا أحب ذلك. هو ذي هم خوښوم. هو ذي هم خوښوم. وأنت يا هند أو ته يا هند؟ ورته أنا أحب خط العربي. أنا أحب خط العربي. ذا العربي خط خوښوم. وعندي لوحات قرآنية جميلة. أو ما سره د قرآن ډېرې ښایستې لوحې دي. او ما سره د قرآن ډېرې ښایستې یعنی لیکل پې شوي هغه لوحې دي. هذه هوايات رائعة. هذه هوايات رائعة. موږ تېر درسونو کې ویلو چې هوايه څه ته وایي؟ هوايه یعنی د شی چې خوښیږي، یو شوق یا چې شوق لري تاسو. ها اقرأ وأصل. وهم درس اقرأ وأصل بين الجمل. هوايتي الرسم. هوايتي الرسم دا ګډوډې جملې دي، دا به دې سره وصلوي. هوايتي الرسم نو دلته راځي انا احب الرسم، زه رسم خوښوم. هوايتي السباحه، زما شوق لامبل دي، نو دلته شی راځي انا احب السباحه، زه لامبلو سره مینه لرم. هوايتي جمع العملات. عملات. هوايتي جمع العملات، زما شوق دی د پیسو راټولولو، نو چې وایي انا احب جمع العملات. انا احب جمع العملات، زه پیسو راټولولو سره مینه لرم. بين المفرد والجمع. بين دی فکرون بين المفرد، ما بین د مفرد او جمع. فتات، د فتات جمع چې ده فتيات ده کنه، دلته وګورئ فتيات چې دا فتيات. معرض. معرض ګالري ته وایي چیرته چې عکسونه وي. معرض تاسو په موبایل کې به مې ګالري ته معرض وایي. معرض معارض جمع ده. جناح أجنحة. جناح أجنحة دا ده. قصة قصص. قصص چیرته ده؟ دلته ده. لعبة ألعاب. لعبة لعبة. ألعاب دا جمع ده. رواية روايات دا ده.
زهرة ظهور دا ها وذقيت شي ویلي بين الكلمة ومرادفها ما بين د کلمې او د هغې مرادف کې مفضل هغه کې چی راځي مرادف كلمة محبب تحدث تكلم مرادف كلمة يعني د دې ورته ذدي نو د دې ورته سكوت صمت شاهد نذر تنسيق ترتيب وصل حضر أو عندي لدي بلي بان ترادو بين الكلمة وضدها ما بين الكلمة وضد ذكاء شيء دي ضد شيء ده الغباء ذكاء يعني بو لك غباء غبي چې پوي چې منو پوي المشيه پیاده تګ الجري منډي الحب حب مینه الكره د مینې ضد الشعر شعر النثر نثر دا د دې یو بل ضد خاوث رادو اقرا واربط بين الجملتين بالاسم الموصول الذي التي الذين من ډیر درسونه ګرامر کې پاتې ګرامر فکر کوشش کوم چې دا دریم کتاب خلاص کوم بیا مکمل ګرامر ته شروع کوم یا کېدای شي د دې کتاب مابین کې شروع کوم او پایلوي د خیر ان شاء الله یوټیوب چینل ګوري د ویډیوګانو لپاره د ګرامر خام اسم موصول چې وي صرف دومره وي اسم موصول او اصول موصول وصلول ته وي چې جمله یو بل سره وصلي الذي التي الذين اوس مثالونه وي هؤلاء الرسامون شاركوا في المعرض اوس دینه جمله څنګه جوړو هؤلاء الرسامون دا وایو اوس دا دې سره باید وجنګو کوم شي هغه کو وصلو او الذين اسم موصول سره الذين شاركوا في المعرض هؤلاء الرسامون دا رسامون رسم کون کی دي رسمونه چې باسي الذين هغه کسان شاركوا في المعرض چې مشارکت په معرض یا په ګالري کې کړای چیرته چې تصویرونه بل هذا الطالب دا طالب الطالب زار المعرض دا وسنګه جوړو دا مثالونه هذا الطالب الذي زار المعرض دلته اسم موصول ولې راولو ځکه طالب دواړه راغلی دواړه خو اسم یو منګو هذا الطالب والطالب زار المعرض دا خو صحیح نه راځي کنه ضمیر د دې په ځای اسم اشاره بیا راولو اسم موصول الذي مفرد مذكر تراضي هذا الطالب الذي زار المعرض الذي ګوره دغه پکې راغی بل هذا ګوره هذا الطالب الذي زار المعرض هذه الطالبة زارت المعرض هذه الطالبة دلته مؤنثه ده نو الذي بده التي راولو التي زارت معرض دا هغه زده کوونکی ده چې ګالري کې ګډون وکړو یا زیارت وکړو دا یو دویم نور خانه خالی په تاسو ده هذا الرسام شارك في المعرض هذا الرسام الذي شارك في المعرض التي الذين دغه صرف دې کې استعمال کوي سخت نه ده کوي کم سخت هیله کوم دا کومنټ وکړي یوټیوب والا وته دا کګوري دینه جمله جوړه کوي التي استعمال کړئ نور اسانه دا کومنټ کړئ که څه مشکل بیا موږ ته وایي الدرس السابع اركب جملا كما في النموذج ترکیب کوم دغه جملې لکه په مثال کې دي هم رسم اشجار انتم ماذا رسم دینه وی جمله جوړو هم رسموا الاشجار وانتم ما رسمتم هم رسموا الاشجار وانتم ماذا رسمتم وزلت شوي هم لعب كرة القدم أنتم ماذا لعب هم لعبوا كرة القدم وأنتم ماذا لعبتم تاميم راولو چې جمع شي أنتم ده لعبتم وأنتم ماذا لعبتم دا نور پتاسو دا خانه خالی
ما تاسو ویلي چې تمرینات د تاسو ته پرېږدم او نور نوې محاورې په ما. اقرأ الكلمات ثم اكتب الحوار كما في النموذج. هغه کلمې ویولم وروسته اکتب الحوار دا محاوره لیکم څنګه چې په دې کې د لاندې نور بیا لیکل په تاسو دي. هوايه انت اللعب تلعب كرة القدم. ها خالد ما هوايتك؟ ستا شوق څه دی؟ ما هوايتك؟ باسم ورته وایي هوايتي اللعب. هوايتي اللعب. زما شوق لوبي دي. ماذا تلعب؟ تثلوبي كوي. ماذا تلعب؟ ثلوبي كوي. ألعب كرة القدم. ألعب كرة القدم. د فوتبال لوبي كو. دا نور په تاسو دي. هوايه انتم الكتابه تكتب القصص. یو به درته دویم نور پتا ده. هوايه انتم ګوره انتم جمع ده نو دا باید ما هوايتكم. ما هوايتكم؟ هوايتنا الكتابة. هذا في ما هوايتك؟ هوايتي الكتابة. ماذا كتبت؟ ماذا كتبت؟ كتبت القصص. كتبت القصص. تكتب. كتبتنا أكتب راضي. أكتب القصص. أكتب القصص. أو كجمع راشد في هواية أنتم. ما هوايتكم؟ ما هوايتكم؟ يا ما هواية دلتا چې راغلی انت راغلی او کوم راځي هوايتك ضمیر راولو. صحیح ده. دا نورم دی په مثال باندې تاسو ولیکئ. که څه مشکل وي پاڼه نمبر 8 ده کومنټ وکړئ بیا به د تاسو اقرأ النص. دې ته وګ ونیسئ دا نص هغه کوو. أقرأ نص ولو. شجع الأب ابنه أحمد على مشاركة في فريق المدرسة. على المشاركة في فريق المدرسة. في فريق المدرسة. شجع تشويق کړو. شجع تشويق کړو. الأب پلار ابنه خپل زوی تشويق کړو. پلار خپل زوی تشويق کړو. على المشاركة. على المشاركة ومشاركة. على المشاركة ومشاركة في فريق المدرسة. في فريق المدرسة. پلار و زوی تشویق کړو په مشارکت د چشي د ښوونځي په ټیم کې. فريق ټیم ته وایي. والمساهمة في المقصف. والمساهمة او چې ګډون وکړي. والمساهمة في المقصف. مساهمة في المقصف. مقصف خو موږ ویلې کارټین ته وایي. مساهمه چې مساهمه ونډه چې په کانټین کې ونډه واخلي. كسب الفريق في المباراة. كسب الفريق في المباراة. كسب وی ګټو ګټه ترلاسه کړه. الفريق ټیم في المباراة په لوبو کې. ټیم په لوبو کې ګټه ترلاسه کړه. وربح المقصف في آخر العام. او مقصف نه مراد دلته کانټین دی خو دلته دا جمله ماته غلطه ښکاري. وربح الفريق راځي. وربح الفريق او ټیم وګټله په اخر د کال کې. مقصف نه راځي دا کانټین معنا ورکې غلط ده. كان احمد ولدا نشيطا في مدرسته. و احمد ډیر تکړه هلکو په خپله مدرسه کې. كان احمد ولدا نشيطا یو تکړه هلکو نشيطا في مدرسته په خپله مدرسه کې. ومجتهدا او ډیر کوشش کوونکی او في دروسه خپل درسونو کې. خپل درسونو کې به ډیر کوشش کوو. في نهاية السنة په آخر د کال کې. حصل ترلاسه کړ على جائزة قيمة ډیر قیمتي جائزه من المدرسة د مدرسې د ښوونځي نه. ونال وی ګټله هدیة ثمینة من والده او نال وی ګټله یو قیمتي تحفه د خپل پلار نه. نال وی ګټله ترلاسه کړه هدیة یو تحفه ثمینة قیمتي تحفه من والدي د خپل پلار نه ده وګټله. استمع واردد. فريق لوبډاله. فريق لوبډاله ټیم. مشاركه مشارکت مشارکه. کسب وی ګټلو کسب. مجتهد ډیر کوشش کوونکی زیار ویستونکی. نهایه پای. نهایه پای. نال وی ګټله. نال وی ګټله. ثمینه قیمتي. شجع تشویق کړ. شجع تشویق کړ. اصل بین الكلمتين المتقاربتين في المعنى. وصلوا ما بين الكلمو
المتقاربتين چې یو بل ته نږدې وي په معنا کې. ښه مشارکت څه ته وایي؟ مساهمه، شرکت، ګډون. سنه کال، عام دا هم کال ته وایي. کسبه ترلاسه یې کړ، حصله ترلاسه یې کړي. نهایه آخر. ناله فوز یا کسبه، دلته ناله بل شي، ربحه ویګټلو. ثمینه قیمه. والد اب. ابن دلته پاشته ابن ولد. خافل بین الكلمه او ضدها. کسبه ویګټلو، خسره تاوان یې وکړو. نهایه پای، بدایه شروع، اول آخر. نشید تکړه، کسول سست، تنبل. اقرأ الولم. حصل علي هدية ثمينة. وعلي یو قیمتي هدیه ترلاسه کړه، تحفه ترلاسه کړه. حصل ویګټله. حصل علي جائزة قيمة. وعلي یو قیمتي جایزه ترلاسه کړه. حصل علي شهادة التفوق. وعلي د ښه کارونې شهادت، سرټیفیکیټ یا شهادت ترلاسه یې کړ. او بل دا شهادت توفق سرټیفیکیټ انګلیش کې سرټیفیکیټ اف ایکسلنس وایي، د ښه کارونې شهادت هغه سرټیفیکیټ ته وایي. او حصل علي درجة عالية. علي لوړه درجه ترلاسه کړه، وګټله. شارك في مباراة كرة القدم. ګډون یې وکړو په د فوټبال په لوبو کې. شارك في النشاط المدرسي. شارك في نشاط مدرسي، و د ښوونځي په فعالیت کې مشارکت یا ګډون یې وکړ. النشاط المدرسي، د ښوونځي فعالیت. شارك في رحلة مدرسية. د ښوونځي په سفر کې مشارکت وکړو، د مدرسې لخوا د ښوونځي لخوا چې کوم رحله کوم چکر وي هغه کې وی ګډون وکړو. شارك في زيارة لمدينة العاب. مشارکت وکړو په ګډون کولو په زیارت په تللو د هغه ښار ته چې هلته لوبې دي، د لوبو په ښار کې. شجع تشویق کړ. الحضور المبکر، په حاضرېدو د مبکر وخت حاضرېدو باندې تشویق کړ. الاجتهاد تشویق کړو په کوشش کولو په ښوونځي کې تشویق کړو. الفوز في المبارات، په کامیابی د لوبو کې. شجع تشویق کړ على ممارسة الرياضة، په تمرین کولو د لوبو یا ورزش. اقرأ واكتب. الولم او لیکم. شاهد انا مع المعارض معرضا. دا مثال ویلې، نور تمرین پتا ست. شاهدت، ګوره انا راځي، شاهد چې ماضي کې کومه شي، شاهد انا دا کومه څه کېږي. موږ مخکې درسونه اول کتاب کې دا موږ ویلي دي، فیسبوک کې دا دورس کې وایو. شاهدت المعارض الا معرضا. شاهدت المعارض الا معرضا. ارسل انا الرسائل. ارسلت الرسائل الا رسالة. دلته یو ځای نور پتا سو. اجاب عن انا اسئله سؤالا. اجاب عني. عجاب عن الاسئله. اجبت عن الاسئله الا سؤالا. اجبت عن الاسئله الا سؤالا. دا نور خالي پتا سو. اضع خطا تحت الكلمه التي اسمعها. وخط قدم لاندې دغه کلمې چې اورم د تاسو ته تاسو خط. رسام، لعبه، مشاركون، زائر، زائرين، ملعب، ملعبان، فائز، فائزين. رسام، رسامون، لعبه، لعبتين، مشارك، مشاركون، زائر، زائرين. دا صرف خط کې مهم نو. احلل وانسخ. وانسخ كما في النموذج. دا اثارت يعني سأل سين همزه لام. سأل 100 میم کسر سره صرف جدا لیکل دي کې چې نشته. تمرین دی. دا هم دغه شان دا چې نه لري.
ګورو چې ویډیو څومره شوه. ښه درس زمونږ زیات شو همدومره بس دی. دا موږ درس وکړه څه مشکل پوښتنه وي کومنټ وکړئ. تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.